د طالبانو په جامه کې غلاوي جلال آباد کې بد حال جوړ دی. د طالبانو او غلو ترمنځ د توپیر نشتون جلال آباد کې وسلوالې غلاوي او هدفي وژنې زیاتې شوي. جلال آباد کې د امنیت پر ټینګښت سره سره چې طالبانو یې ډاډ ورکوه اوس د هدفي وژنو او وسلوالو غلاو زیاتېدو خاریان اندېښمن کړي دي. خاریان وایي ان د طالبانو په جامه کې د خلکو کورونه غلا کیږي. هغوی زیاتوي د طالب او د غلو جامه سره توپیر نه لري، له همدې امله خلک تر بل هر وخت زیات ویریدلي دي. دوی وایي د ښار په لارو کوڅو کې امنیت نشته او ان د ډیرو کمو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هم غله خلک ځوروي او که یې پر وړاندې غبرګون وکړي وژل کیږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکی طارق سالار هشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې په ننګرهار کې روان وضعیت د خلکو ژوند تریخ کړی دی. هغه وایي طالبان نه د امنیت د ټینګښت وس لري او نه یې هم د غلاو مخنیوی کړی چې له دې سره وسلوالې غلاوې تر پخوا څو برابره زیاتې شوي دي. طارق وایي په دې وروستیو کې موږ په ښار کې له اړتیا پرته نه ګرځو ځکه وسلوال غله په لارو کوڅو کې په ښکاره له خلکو غلا کوي، وژني یې او بې له کومې ویرې له سیمې تښتي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.